الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا ایرم چینل ډېره مننه چې نن دې پروګرام کې موږ ته موخه راکړه او پروګرام دی غزلدار. په غزلدار میلمه کې نن زموږ سره میلمه دی فیصل عمر خان شینواري. فیصل عمر خان شینواري چې دی د حمزه بابا وراره دی. نو د دې انتخاب په دوو وجو باندې مونږ کړی ننني پروګرام لا. اولنۍ خو دا ده چې دی په خپله د کاڼو کاروبار به یې کاوه، ډېر ښه کاروبار د ده چلېده او دا کوم ته چې مونږ قیمت بها کاڼي وایو، ولې هغه کوم حالات چې د دې منطقې جوړ شو نو په هغې کې د نورو خلکو کاروبارونه هم خراب شو. فیصل خان هم د هغې نه متاثره شوی دی. او دویمه دا ده چې دا د حمزه بابا وراره دی. د خپل ټول عمر د حمزه بابا سره تیر کړی، د هغه په مخ یې خړپوسې کړي، د هغه سره یې د حجرې ناستې پاستې کړي، غم ښادۍ یې کړي دي، بیا په روغ رنځور په هر حالت کې دي د هغه خدمت کړی دی او د هغه سره پاتې شوي دي. نو د دې سره به اول موږ د حمزه بابا په هکله خبرې کوو، بیا به د کاروبارونو په هکله باندې کوو چې د منطقې په حالاتو کې یا په دې باندې د دې په کاروبارونو باندې څه اثر پرېوتی. نو فیصل خان تاسو ډېره مننه او شکریه چې تاسو راغلئ او وخت مو ایسته. په تعارف خو بس تاسو پېژنګلو وکړه چې تاسو حمزه بابا ستاسو تره و. نو د حمزه بابا د دې څو وروڼه وو؟ حمزه بابا اول شجرار ته وایم. حمزه بابا پلار نوم ملک بازمیر خان، بازمیر پلار نوم چې سید غلام پلار چې نوم عبدالرحمن پلار نوم چې مزدور. نور موږ ته معلومه ده دا به باور خان ویل، باور په پلار راته ویلي و، نور ماته مخکې نه ویل. نو ملک بازمیر چې و که نه پنځه زامن وو، یو چې و شپږم چې و په افغانستان هلته مړ شو. ښځې تاسو خو د حمزه بابا شجره د نیکونو پورې چې کوم تاسو ته یاد دی هغه مو ووې، خو د دې نه وروسته ته د حمزه بابا وروڼه چې دي دا څوک وو؟ لکه ملک باور خان نوم موږ اورو چې هغه ډېر زورور ملک و. ملک بازمیر خان شپږ باچې وو او حساب کې ما خیال دی چې اته وو او دومره شوي وو. شپږ یې اول چې مشر و یار محمد خان، هغه په امیر عبدالرحمن زمانه کې انګریزانو سره جړه په روسپیکل سره یې کړه او لاړ افغانستان کې آباد شو. هغه نه پس چې و که نه بلخی پېښور کې و، لوړ کې پېښور نه دلته اوسېده. بیا ملک باور خان، بیا باور خان نه پس خلیل خان و، خلیل خان نه پس بابا و، بابا نه پس یو ما پلار و. بابا چې وشو که نه نو بابا چې وشو نو مور یې مړه شوه. ستاسو د والد صاحب نوم محمد عمر. نو بابا مور یې مړه شوه، مور یې مرواري نومېده او مړه شوه. او چې مړه شوه نو مونږ نیا یې وکړه ښه. نو مونږ داسې حساب و. نو مونږ نیا نه بیا درې بچي وو. هغه دوه چې وو په وړوکوالي کې مو یو محمد عمر پاتې شو او درې لورانې وې. هغه مشره لور چې هغه چې وه که نه هغه علم دې مور وه، یو هغه یو ظهور دې نیا وه او یو چې وه که نه ناظر مور وه. دا درې خویندې. دا ناظر نوم تاسو واغستو؟ ناظر شینواري د حمزه بابا څه و په رشته کې؟ دی خوری و د خور زوی و. او کلیم شینواري او شفیق شینواري دا د ناظر بچي. دا د ناظر شینواري بچي. او شهزاد خان جوهر؟ شهزاد خان جوهر د باور خان یو زوی و او شهزاد خان جوهر د هغه یو زوی و او د حمزه بابا د تره زوی و. وراره و رښتیا مشر و، ډېر عمر سړی و. مسخره م و، مسخره م دی. ما خیال دی 77 کې ذهني مضغوط کینسر وشو او په سیمش کې هسپتال کې ما خیال دی چې داسې اووه اویا به و او بیا ریډیو نه مغه شو. بس بیا هلته مړ شو. ډېر مخکې دا دواړه د هغه ملګري م وو، ادبي ملګري م وو او خپلوان یې م وو. نو په دغه کسانو کې ګوره یو خیبر افریدي نوم راځي، خاطر نوم راځي، دا خو هم بابا ته نږدې وو. بابا پوره ډله راټوله شوې وه. بابا داسې سړی و که نه مشر و، هغه و شاعر م و. خاطر به م ورسره و. خاطر به تقریبا خاطر سره رشته نه وه؟ رشته نه وه خو هر وخت به په موږ حجره کې پروت نه. هغه وخت زه وړوکی وم، زه نه وم شوی که نه، زه خو وړوکی وم. لکه هغه ادبي تعلق یې د یو ادبي تعلق یې و. خاص بابا خاص ګران و. ما ته یې هغه کیسه کوله که نه چې بابا نه موږ تپوس وکړو چې ستا دنیا کې کوم شعر خوښ دی. ما ته سکول کالج هلکان ورغلي چې بابا ورته شاعري په ما ته لاس کاري لکه بال بچ شعرونه په ټولو کې مې دا شعر خوښ دی. د خاطر شعر چې خیر دی که زما سترګې دې بدې شي
او ته خو راته ګوره په دا خوست تر اجدا ما ډېر خوښ ډېر کنه دا واقعي چې دا ډېر ډېر خوښ دی اجدا ما ډېر خوښ دی ښه نو بل دا به ورته وایم چې تاسو خو لکه د حمزه بابا یا تاسو دا کوم نومونه ټول ډېر لوی شاعران وو دا ټول به یو ځای کېناسته دوی به مجلسونه کول مونږ وځو او تاسو به ناست ستاسو په حجره کې نه وخت زه وړوکی وم نو دا وروسته مې لیدلي ټول خلک به بابا راتله خو دا کوم وخت چې خاطر ژوندی و دا بابا په جوبند کې ته ډېر ماشوم وې زه 2-3 کلو وم نه چې کله ته پوه شوې نو د دې څه داسې خاطرې ټوکې ټقالې ته یادې دي چې د یو بل سره په مجلس کې خلک ناست دا ټوکې کوي خاندي خیبر به هغه وخت نه بس بیا ډېر نه راته کله کله به خیبر را بابا هغه هم په خیبر ډېر په ګران او خیبر ډېر نه چې سړی خو به دا شلوخه چې په هغه کې افغانستان کې کمونیزم راغی نو خیالات یې هلې واوښته او بس بابا نه لاړ او بس خلک په دغسې فکري د یو بل سره اختلاف راغی او خاطر ډېر هغه ډېر په ګران او خاطر هم په ګران خاطر بس مخکې مړ شو خاطر غریب داسې ژوند تېر کړ غریب هم و غم خو بابا خو ګوره په خپله باندې نظریاتو ته یا سیاسي هغه خپله نظریه په خپل ځای وه په نظریاتي اختلاف خوا د چا سره اختلاف نه ساته چا سره لکه مونږ ولسي جرګه ولسي ادبي جرګه وګورو که نه نو په هغې ګوره دوست محمد خان کامل مسلم لیګی و که نه اجمل خټک صاحب چې والو په بل طرف باندې نېشنل پارټۍ قوم پرست و او بیا دا چې ترقي پسند و قلندر مومند واخلې بیا د دې سره دغه شانتې صنوبر کاکاجي شو کمیونست که نه دا مختلف فکر نو د دې نه دغه خلکو یو خو د دې نه د دغه فکري وسعت پته لګي چې د دې خلکو د دې مشرانو زمونږ د یو بل سره فکري وسعت څومره بل دا ده چې په ادب څومره مهم ځکه د حمزه بابا نه یو پیره چا تپوس وکړو چې دا پلانې خو یې نظریاتي ستا نه و نو هغه ورته د ما سره پښتو شریکه ده د دې یوې پښتو ده د پښتو شراکت لپاره هغو ټولې نظریې دا ډډې ته کړې د خپلې ژبې دپاره قلندر صاحب ډېر په ګران ما لیدله لوړ کې هغه کې پېښور کې روټۍ کړې وه او زه ناست ما یار محمد کې غزل ټول ښه غزل یار محمد ویله ښه جی بس دا فیصل خان داسې چل دی بله جي تاسو خبرې چونکې د حمزه بابا خو ډېر اړخونه دي لکه ما تاسو ته وایي چې د هغو د وړوکوالي بیا به چېرته یو ځل کوشش کوو چې د هغې په ذاتي شخصیت چې د هغه به څه خوښ و بابا ښه خوراک خوښ ښه غزل یې خوښ ما په خیال باندې غزل ته به داسې ناست و که نه چې د غوږ ورته نیولی یو ټکي ته به یې سوچ کړ غزل نه به یې ډېر خوند اخیسته او خوراک یې لکه خوراک بې ذاته وایم ښه وړه غوښه یې خوړه سوچه غوړي یې ټول عمر خوړه که نه هغه یې نه خوړه مڼه شات به ورته پراته وو خوش خوراک وو ښایسته خوراک ښه خوراک یې خور ښه خوراک یې خور انګور به ورته پراته وو او مذهبي طور داسې وخواه چې په زندګۍ یې مونځ نه یې ګذا کړی او دا د کلو غمخوادۍ به تاسو چې کولې نو په دې کې خو هر قسمه خلک به کې دا سندرغاړې هم راولي په استو دې طرف ته لښتۍ رواج و لښتي به راتله ګډېده به یا دا نور نو په دې کې هغه څنګه غمخوادو کې بابا خو اکثر به پېښور کې وو او پېښور کې به نه و بیا به کابل له تله افغانستان کې به وو بیا به داسې به لاړ جلال آباد کې به مېلمه بیا به کابل له لاړ بیا به کندهار له لاړ بیا به کندهار نه لاړ کوټې له به لاړو کوټې نه به کراچۍ ته رئیس الروحي له راغی رئیس الروحي نه به صادق آباد له انیس شاه ګیلاني له راغی بیا چکر به 3 میاشتې بابا شاته دې ته ورسېد ټول عمر یې داسې په سفر او نو داسې چکر یې مزه به اوس دې اخري کې بیمار یم او هغه مو که نه نو سجاد ته یې ویل چې کشمیر زادګي کشمیر جنګ ډېر شروع و بیا به هلې ځو سجاد راته چې اوس کشمیر سوچ چکر له بوله زبردست بابا دا سره ښه ژوندی سړی و جی بالکل دا خو د هغې د بابا د دې هر څه نه علاوه د هغه دوه شخصیتي دوه پړاوونه د هغه د ژوند داسې دي لکه دوه اړخونه به ورته ووایم یو خو د هغه بالکل ادبي سوچه ادبي اړخ لکه زمونږ چې څومره ملګري دي که چېرې مونږ د هغه نمبر راولو د پښتو کلاسیک شاعران دي خوشحال خان دی حمید بابا دی علي خان بابا دی رحمان بابا دی نو حمزه بابا په دې کې که ډېر هم وروسته شي نو لسم خو دی خو د دې نه مخکې په اولنو کې ځای کېدی شي لکه مونږ یې د هر شاعر سره دغه کوو نو د دې په ژبه کې د ده سره چې د الفاظو کومه ذخیره ده یا چې کوم نوي ترکیبونه دې استعمالوي غزل او دې هر څه د بلکې د جدید غزل بانی دی او جدید کلاسیک دی حمزه بابا مونږ دا ویلی شو بل طرف ته ډېر خلک هغه یو صوفي شاعر ګڼي نو صوفي خو ګوره هغه سړي ته وایي لکه عام چې هغه یو کناره کش شي د دنیا نه ګوښې ناست یوازې
چې ماخوذ او تلمت زما سر نه کېده شاید چې کوم افغان پاتې کېدم کنه نو یو خواته خو د هغه د دنیادارۍ دغه کاوه پښتو یې کوله خپنره یې کوله شاعري لکه راځه چې و جوړو کو جمله په ځنګل کې دا خو هغه ویلي دی خو لکه عملي تور هغه ګوښه‌نشیني نه ده کړې یوازې نه دی پاتې شوی همیشه د خلکو سره په ګڼه کې په دې کې به وکنه نو تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ ګوره دا شلو کنه چې بابا په ژوند کې به ما مخکې دا نه وي زه صوفي کنه زه زما په خیال باندې مونږ یې کړ روژه پنځ دینه باندې بالکل فټ و حاجت یې کړه هغه یې کړه خدای نه وي زه صوفي یم دا چې څنګه بابا پرده وکړه کنه نو دوه کسان روچه شو دا تصوف یې راکړ مونږ خو مخکې نه و اورېدلي یو طاهر بخاري و یو ډاکټر مسعود دې باندې لګیا شو چې داسې یو زه نه پوهېږم چې دا اوس خپل مطلب به وکړي که نه خو ما د دې نه مخکې د بابا تصوف خبرې نه اورېدلې هغه یوویشتم باندې به شعر د خدای شهادت شپه م کړه مونځ یې م کړ هغه یې م کړ خو داسې چغې نه ویل ګوره نه یې چېرته قبر له جنډه وړې ده دا بادشاه جان صاحب مزار چې وي پیر یې دی پلانه یې وي به که نه پیر هغه له ما نه یې له چته ورغلی سجاد چې زد به ځل ما سره تللی نه نو دا خلک ځینې ټایم کې د هغه شاعرۍ ته یا د هغه واخلي چې د دغه نیکانو خلکو سره زه داسې طور یم چې عقیدت خو ځان له خبره ده د هغو سره احترام کول هغه په درنه یادول که نه خو د صوفي دپاره ضروري دا ده چې هغه د خامخا په خلوت کې کښېني د هغه خپل یو ځای چې په هغې ناستې خلک راځي ورته نو همدا بابا خو دنیاداري کړې ده ښه برابر کمپلیکس یې پې جوړ پس یې په لوی ولیکلی چې حمزه بابا نوم دی امیر حمزه خان شینواري حمزه بابا چشتي نظامي نیازي کمپلیکس یا خدای پاکه دا یې څه شی ولیکل ډاکټر مسعود په مشوره به و اما په زورو باندې په ما په ولیکل چې مزار بابای غزل امیر حمزه خان شینواري دا یې اصلي نوم دی که نه ګوره بابای غزل چې دی ګوره ډاکټر صاحب بابای غزل چې په پای کې یو دی او چشتي نظامي نیازي خو بس لاړ شه او بخاري نه بیت وکړه چشتي نظامي نیازي شوي نو بابا د بیګریډ کولو کې دی هغه نو دا ما په ډېر کوششونو باندې دا بالکل ما ډېر کوششونه وکړل دا شاید د پښتنو ته ستاسو خبره چې ده که نه دې سره اتفاق ځکه کېږي او 100% کېږي چې صوفیان خو دلته ډېر هر سړی وایي زه صوفي یم هر سړی کېدی شي که نه دا ټول وو لکه په دې باندې په چا به ذات باندې خو بحث نه دی په کار چې مونږ د چا په ذات وکړو خو لکه صوفیان مونږ واخلو نو ډېر دي رحمان بابا کچېرې مونږ ورته صوفي شاعر وایو رحمان بابا هم دنیا نه ده پرېښودی او خو دنیادار سړی و کر کروندې په دې هر څه خبرو د خلکو په غم ښادۍ په ناست دغه شانتې حمزه بابا دی نو کچېرې تصوف و بیا به چېرته یو خانقاه به یې جوړه کړې وه یا به یې ځان له یو اډه جوړه کړې وه هلته به ناست و ګدي نشین به یې نو خلک به راته چا به ورته دغه کول نو دي خو دا کار نه دی کړی یو بیتاب او یو سجاد ورته وایي چې په سلسله کې مې بیت وایي چې ما کړه دا سپک شاعر دی سجاد پاته په خپله ویلي زه خو په هغه وخت کې نه شم پوهېدم نه وړوکی وم هغه وم بیتاب کې هم ویلي نو بابا داسې څوک نه بیت کوله دا بخاري پسې لګیا و یاره فیصل خان یو بله خبره ده ته خو یې وراره یې ماشوم ورسره لوی شوی دی داسې خو نه ده چې ډاکټر مسعود او طاهر بخاري ورسره ستا نه زیات وخت تېر کړی چې هغه وایي صوفي دی او داسې پټ اړخونه یې و چې تاسو نه یې لیدلي دا چلو که نه زه چې کله راغلم بار ته زه به بابا له ورغلم او تندا به یې راله چپ کړل راغاړې به ایستم او تندا به یې راله چپ کړل دا شالې هم نه یې کړي پوه نه شوې زه به چې ورغلم که نه داسې نوره د تونې هغه ځار ته روخم دا چې د مرګ نه پس دا ډرامې د مسعود او هغه جوړې کړي سړی تاسو دا وایئ چې دوی د مرګ نه پس پسې دا شروع کړه چې دا صوفي دی او دا ورکړو نو په ژوندانه باندې د دې ملاقاتونو د لیدلو کتلو محفلونو په هکله تاسو څه وایئ د طاهر بخاري صاحب او د ډاکټر مسعود صاحب او د بابا سره ډاکټر مسعود ما 2 ځله لیدلی دی 2 ځله یو ځل چیف سکرټري ته دې سره یو ځل ما داسې او یو ځل چې دی که نه بابا چې مړ دی او پلار راغله او بابا تا ته مې وویل چې بابا تابوت کې م کېښوده او دا ورته ولاړو ده م ژړل او پلار یې هم ژړل سترګو نه یوښې روانې او دواړو له مې تصویر وایسته او تصویر به م ورته ورولګوم چې دا تصویر ستا هغه دی که نه هغه کیمرې دا دومره ډېرې نوې نه کیمرې به یې نه راځي که نه نو ما خو داسې نه لیدلی او طاهر بخاري خو سړی دعا له هم رانغی جنازې له خو څوک راونه رسېږي دعا له نه راغلی خلک طاهر بخاري صاحب چې د هغه خلیفه دی لکه اوس هغه د دې جنازې له هم نه دی راغلی د دې دغه له هم نه دی راغلی
نو لکه یو دا خبره چې د تصوف یا د صوفي کېدل په دې باندې ورته ګورئ د اهل بیتو سره د مینې هغه وایي نه خو یو ځان له شی دی د هغې خو د تصوف سره تعلق نشته اخو د یو احترام او د یو عقیدت او شیعاګان ځان په وژني پر اهل بیت باندې یو تصوف مني شیعاګان چې دي که نه ټول اهل بیت یادوي او اهل بیتو باندې مین دي او هغه نو تصوف مني هم نه تصوف امام جعفر صادق علیه السلام ویلي چې تصوف ګمراهي ده دا ګمراهان جی بدعت دی نبي علیه السلام خو دا خلک خو بیا اخلي دي وایي چې تصوف صوفه اکیډمي او یا صحابي صوفه هغې ته یې تړي خو داسې د نوم هغه یو شانوالی دی زما خیال دی چې په نور دې کې څه یو شانوالی چېرته نشته ما ته عملیات ښکاري عملیات ته د مردان یې رسالت کړي ځکه چې بخاري سره ما تجربه ده عملیات غوندې هغې تکلیف یې ما ته د بخاري او د ډاکټر مسعود صاحب خو د بابا لپاره خدمات ډېر زیات نه دي بابا دا ډاکټران به ورته ویل بابا هغه که نه نو ما چې لیدلي دي که نه ټول زیات خدمات چې افتخار دي افتخار به جمعې په ورځ راغی دا د ډاکټر مسعود صاحب رول دی کشر رول یې ډاکټر دی رابغی کیتیټر به له بدلول بیا موږ له 100% سیلیکان راوړل په شپږ میاشتې کې یو بدلېده نو بابا چې مړ شو یو کیتیټر یې پاتې و رول مو ورته ایرلینډ نه رالګېدلي او باقاعده بابا به ورته ګوډی ورته پخړي وریجې او دا ښه ډوډۍ به مله وکړه او ډوډۍ به وخوړه بیا به ما موټر کې کېنوله بازار له به مې ویل پلانکوش کې به مې کېنوله مسعود ما نه یې لیدلی هغه موقع کې سره راغلی نه البته دا چې بابا مړ شو کې ډېر منډې وویل زه رښتیا خبره کړم بابا په ژوند کې په دې کمپلیکس جوړولو کې خو د هغه ډېر خدمات ډېر خو د دې کمپلیکس سره ماته یو بله خبره رایاده شوه بابا خو تا په مقبره کې ښخ کړی په قبرستان کې خپل پلرین قبرستان کې دا دلته څنګه راغی دا چل وکړه دا چل چې کلیم او د مسعود سره سیده او زموږ نه پېدو موږ کلي کې مشران مو دا یو هم خبر یې نه کړ او شپې شپې یې راښید کړ شپې کلیم شنواري صاحب کلیم شفیق الطاف نور خبرې به یې نه کړم نه نور او نو دلې دا را کېناسته او شپې بابا رئیس پلار نو سبا کې کلي کې غاښ زه په زړه وزړه کې وم غاښ وشو ما چې څه چل دی چې بابا خبر خو په دې کې د مراد بابا سره کوم چې د هغه پلار و مشوره نه د مراد شینواري سره ما خیال دی چې مشوره نه وسه نه ده شوی ورسره نو زه سبا کې هغه شوم خبر شوم چې بابا مزار نشته او کنه دا وایي چې یاره ناڅاپي خلک سهار راغی بابا په قبر کې نشته ورانه نو مخه لاس مې ونه لیدل ښه موټر راوخېست په موټر کې کېناستم مسجد ته لاړم ځای خو راته معلوم و چې دلته بیا راوړي چې ورنه قبر پروت و جوړ شوی و ښه داسې و لکه سړی چې نن مړي څوک دستي سبا یې ښخ کړی که نه هغه قبر تازه و بس کور ته مې رامنډه کړه نو کلي ټولې ښځې راته وویاړې کور خلک خپل پریشان یې کړه چې بابا څه شو نو خلک خفه وو نو ما ورته چې بس زه محفوظ دی او هغه دی که نه چې کېناستم دا چې دغه ځای ته چې کوم ځای ته چې د هغو نه راوړه د قبرستان دا یوه خبره خو ده چې هغه ځای کې قبرونه او کمپلیکس څه پکې نه شي جوړېدی خو دویمه خبره دا خو هم ستاسو ځمکه وه که نه بس دا خو مسعود مونږ نیکه دی که نه مسعود مونږ نیکه دی چې مسعود فیصلې کړه دا چل وښه چې وزیر ژوندی او محمود ژوندی او عظمت ژوندی او طاهر ملکو نور ټول کلیواله و هېچا سره یې مشوره ونه لکه داسې د خانداني مرضي یا مشوره یا منشا پکې نه وه وزیر دا مبزور راټیټ کړه اکرام ودی نه کړ وزیر راټیټ مه کړه ماش بس شوی کار دی او خلکو له ما څه لالچ معلش ورکړه خبره مه خلاص کړه زه چې نه وای داسې نه شو کړی بیا چې کې رسم صبحۍ کې چې ګورم صبحۍ کې هغه راغی ډاکټر صاحب صبحۍ کې خیال حسین نومږي په تحصیلدار سره کلرک دی دا څنګه چې د پیسې دا څنګه وړی ماش دا خپل ضلع وړی که نه نور خبرې ما ورسره وکړې دا سرسري ماش بس خپل ضلع مې وړی دی چې هغه ځمکه کې لانجه او پلانه دی ماش لانجې مانجې کې یو ځانۍ ځمکه ده د ازمیر نوم د بابا پلار دی الله چې لاړ نو ما وایي چې خواله چې دا خبره ورانه خو زه به ایثار شوم زه مکمنډۍ له به ورور سره راتلم رانغلم ماش زه نه ځم ایثار شوم نو چای مې ناشته ماشته مې وکړه او را روان شوم هغه ته بازار ته نو بازار ته شیخانو مونږ کلیواله وکړله داسې هغه سره یو کیلومتر موالو شو خیر حسین بیا راغی که نه ما ته هغه ودرله فکر سوزوکی و مخکې ورته کېده زما څه چل دی چې تاسې داسې وایي چې دا خو مونږ نه منو ما چې تاسې داسې ته وایي چې دا ځمکه خپله ده او بس وړی دی هغه چې نه مونږ نه پرېږدو ما چې خطا شوي چې نه پرېږده داسې ورته وایه چې پیسه دی وراره دی او هغه راته ووایي ښه چې تاسو یې نه پرېږدئ سبا بې زه غازي امان الله خان د ډېرې جلال آباد ته ویسم چې غفار خان بابا هم کې پروت دی ما چې تاسو پښتنو مشرانو ته داسې ګوره دا څه خبرې دغه ځای دی بس بیا راوړی دی
بس خبره ما وکړه کنه بیا نه راغلی بس بیا خبره کړه د دغه وروسته ته بیا دا د بابا په مزار باندې د کمپلیکس جوړولو دغه چې بیا شروع شو بیا افتخار حسین شاه گورنر هغه یو وخت خو ماته معلومات شته چې هغې کې تللي چې یو کس پکې ویلي چې دی به بادر بابا د کوواټ چې و هغه به دغه لته و عقیدت یې ورسره تعلق یې ورسره داسې سړی و خو افتخار حسین بس بالکل جرنیل هم و پکې شخصیت هم و او فقیر هم و ډېر ښکلی شکل یې او ډېر ښکلی لګېده افتخار حسین شاه صاحب نو دلته هغه راووته نو افتخار شاه سره زه مې لاړ شوم او لاس مې ونیو مخه اما ورته خلک انټرویوز کول مراد او دا کلیم دی د بار وتلي قدرتي خبره داسې وه کلیم له راغی ورته چې مونږ یو دوکان راکړه چې مونږ لوړ کړي مړه ماش تېر کلیم یې مشر کړی درې ماش کلیم خو هر شي کې خپل لالچ کړه بس هغه ورته وایي زه هله کمپلیکس جوړوم او تاسو هغه خبره کړئ یو دوکان خبره کړئ که نه نو بس دا چلو شو زه منظوري ونه کړه ایم ای ایس افیسر ناست و ایم ای ایس والا نه منله نو تاسو بیا د مزار ورته وایي چې مونږ مزار جوړوو بس مزار جوړوو بس بیا کار په شروع شو هغه بیا فنډ منظور کړو ښکلی کمپلیکس 15 لکه روپۍ یې وباندې نو داسې ستاسو ځمکه هم راخلاصه شوه د سرکار نه او که نه دا خو خاندان فایده وکړه که نه لس جیره به دا ځمکه ده بابا سره شیه او لس جیره به پله مونږ نیا به وي ښه چې 2500 که چرې وربشي به مونږ ریجن راتلل ته مونږ ډېره ځمکه وه هلک صاحب ډېره ځمکې وې که نه اوس په ټوله هغه شو یاسې یو خبره ته وکړم ته خو همدا بابا خاص وې لکه د پښتنو مونږ د ژوند خبرې کوو د هغه په ادبي ژوند باندې په شاعرۍ باندې ډېرو خلکو خبرې کړي زه په هغې باندې څه نه یم او هغه ډېر لوی سړی و دې کې څه شک نشته خو د هغه ژوند مونږ د هغسې ژوند کې چې و نو د ده خو تعلقات هم ډېر زیات وو بلکې دا ده چې په پېښور کې اوسو دا خلک هم وو په دغه کې هم وو ستاسو په خپل علاقه په لوړګي کې او شینواره ځان له لوی قوم دی افغانستان کې وو نو د خلکو خو کارونه هم راځي که نه لکه څوک پسې راځي چې یاره موږ له دلته ځمکه راکړه څوک پسې راځي چې ما له کار وکړه عجیبه غوندې خط یې وخه چا له بې خط ورکړه چې ګورنر صاحب ته بې ولیکل چې جناب ګورنر هغه کار به وشو پولیټیکل ته بې ولیکل پولیټیکل هغه به وشو عجیبه غوندې خط خلکو له به یې هر چا له هېچا ته مې انکار کارونه یې کول اخري کې دا چل وښه چې اخري کې نجیب الله دور و او دا یې لږ ګرځېدی شو مونږ یو کلیوالا پسې راغی ښه چې مونږ کابل کې سړی نیولی دی ته مونږ سره لاړ شه بابا بیګ راوښه تیار شو اوس مونږ ته پته نشته دا سړی په پوډرو کې نیولی دی اما وروره د پوډرو ډېر خلاف مرید نومېده مرید بوله نجیب الله ورته ویلي وو چې زه به ترخم نه هلیکاپټر راوړلم بابا راسره کښېني او زه به یې بوځم او بس اخري کې چې تیار شو که نه نو هغه ما ورور انجینیر عظمت راغی هغه ته وویل پلار ته مې وویل چې دادا مونږ به پلار ته دادا وي او پلار به ما بابا ته لالا وي نو چې دادا دا سړی رئیسار کړه پلار ما ورځ لالا مړه مزه اودس دوز دی چې ښه تاسو یو نه خوښ ښه نه ځم هېڅ په یو ساعت کې پیسې راوړه سړی ټول کې دی دومره وروسته خرڅېدل یو سیګرټ کې بس ماشومانو غوندې زړی و ستا به ورته وي مونږ ورته شمزه نو خلکو له ما یې کارونه خو ډېر کړي دي دلته په پېښور کې دا چلو چې په 85 کې زه مونږ امتحان و میټرک هغه نو ما ورته وایي بابا زه خو میټرک امتحان له ځم نمبر 2 هاسټل کې کمره ځان لګورم بابا سره کور کې وم نو ما ورته چې کور کې خلک ګډېږي او زه به سټډي ښه ته په هاسټل کې به پروت یم بس بل کار نه وي چې څه چل وکړم ما چې هغه راجولي شاه ته یو خط راله ولیکل الله کې راجولي شاه هر وخت بابا سره ناست و کار چې راجولي شاه ته یو خط راله ولیکل خط یې راله ولیکل ښه او راجولي شاه له مې وړ راجولي شاه له مې وړ کړه پښتو یې ګډه مایک ما چې دا کمره یې راله راکړه واردن ما ته ژمنه خو جماعت اسلامي ولا خبره خطر خبره نه واړه شراله ما بابا ته نه ماش دوست یې بل خبره درې ورځې پس د فیصله دا رجل شاه خبره لا ماش نه بابا داس خبرې دي ما ته ما په ملګرو کې رجل شاه څنګه د کوم دی کومه الله دې وخی او په ګور دې نوري دغه خو ډېر خبرې کېدای شي په هغې باندې خو مونږ یې په هغه ژوند په ساده ژوند د خلکو سره په تعلق په دې به خبرې کوو که خیر په بل پروګرام کې بیا راغونډېږو د غزلزار په میلمه پروګرام کې ستاسو نه فیصل شینواري صاحب مونږ شکریه ادا کوو فیصل عمر شینواري چې دې راغله پروګرام ته مونږ ته یې وخت وایسته او د حمزه بابا په هکله باندې د دې نور پروګرامونه مه هېروئ مونږ به انشاءالله دا د پروګرامونو سلسله سوال و جواب او د مرکې سلسله به جاري نورې ډېرې خبرې شته چې په هغې باندې به بحث کوو رشید احمد ستاسو نه اجازت غواړي د الله په امان